الرحمن الرحیم. په شروع په نامه درویز الجلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربان ته پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو د خوږ درمل ګرا تا رومان ستاسو بدرون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو په ډسټرکټ سوات کې ما او بیا په پولیس لین کې تر راغلي یو د میا اجاز حسین سره کوم چې د ملتان کرکټ ټیم پس بالر دی او دا ټیم مشري هم کوي. لاهور نه راغلي دي او تاسو ته هرکلی وایو. مننه، شکریہ. ها اجاز صاحب درته ډي آی جي صاحب ستاسو ملاقات او څه فیلینګ لري، څه احساسات لري؟ بالکل اول خو زه ستاسو د میډیا والا ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دې کم تنګ وخت کې مونږ له رالی او زه ډېر خوشحاله یم چې نن زما د ډي آی جي اجاز انکل سره ملاقات وشو. زه مخکې هم راغلی یم خو د اجاز انکل ډېر میټینګونو په سوات کې چا انوایټ کړی نو زه بیا لاهور ته لاړم. نو د هغې نه بعد ورسره ما کانټیکټ وکړ نو ما ته ویل چې راشه او ډېر عزتمن انسان دی او زه دا غواړم چې مونږ پې فخر کوو. ډېر زبردست انسان دی او دا څونه چې دا زمونږ نوجوانان ولاړ دي دا زمونږ ګسې مټې دي دا پولیس او دا د هوام ګسې لاس دی او ډېر زیاتې خبرې ورسره وشوې. ډېر قدر یې زمونږ وکړ او د انسان د خبرو نه پته لګي نو الله تعالی دې وکړي چې آی جي ولګي. ډېر زبردست انسان دی. مونږ ته لکه چې وویل چې تاسو چکر ولګوئ زه تر سره در کومه گاړی سوات کې وګرځئ خو چونکې زه سبا روان یم کراچۍ ته. زمونږ کې پی ایل لیګ شروع کېږي جي سوپر پی ټي سپورټس باندې به لایو راځي نو زړه مې غوښتل چې دلته وګرځم خو انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا راځم د اجاز انکل خواله. او بله خبره ورسره زما دا وشو زمونږ چې کوم اپر دیر ډي پي او میا نصیب جان انکل دی د هغې خبرې ورسره ما وشو نو ما ورته ریکویسټ وکړ چې دا زمونږ نه بدل نه شي. د هغې چې کم کارګردګي ده 1500 چې راضینامې هغه کړلې څه د هغې دپاره روغې چې په دې کې مړي شو دي نو ټول هغه چې کومې روغې کړلې هغه مې ورته دغه کړی ریکویسټ مې ورته وکړ چې دا زمونږ نه پاتې نه کړو. نو هغه ویل چې زما نه څونه کېږي انشاءالله زه به کومه. نو ډېره شکریه یې زه ادا کوم. الله تعالی دې بس داسې اخلاق هر چا له ورکړي هر پولیس افیسر له لکه اجاز انکل چې ورکړلی وي انشاءالله. ما ورله سپیشل دعوت ورکړلی چې زه کراچۍ نه راشم نو انشاءالله هلته به انوایټ کوم او ما سره یې واده وکړه چې درځم به او دیر کې څه مسله ستاسو د پولیسو نوجوانانو نو ما ته صرف کال کوه زه هر وخت تیار یم د دیر د عوامو دپاره. او بل دا زه د کې پي کې چې کم پولیس دي که هغه آی جي دی که ډي آی جي صاحب دی که ایس ایس پي دی او که عام سپای دی نو زه په دې ټولو باندې فخر کوم. لکه زه بار کنټري کې هم ګرځېدلی یم په پاکستان کې پوره پاکستان کې خو زمونږ د کې پي کې چې کم پولیس دي نو په دې باندې زه فخر کوم او الله تعالی دې چرته هم نه خرابوي. الله تعالی دې همیشه خوشحاله ساتي. اجاز صاحب دا راته ووایي په بره دیر کې بیا د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ؟ زما کلی چې دی هغه اپر دیر ګندېګار دی او زما تعلق چې دی هغه سادات فیملی سره دی. اجاز صاحب دا راته خو د ډېرې پاسمان دی او ډېرې غریزي علاقې که نه نو د کرکټ سیټه څنګه لاړئ؟ بالکل دا خو زما یو جنون د بچپن نه. زه چې اتنا کې کېناستم نو ما د اتنا کلاس نه کرکټ سټارټ کړ. په هغې کې زه د سکول په ټیم کې سلیکټ شوم. کله چې زه دریم کلاس ته ورسېدم پرامرۍ کې چې زه سلیکټ شوم نو بیا آی سکول ته لاړم. هغې کې شپږم نه چې لاړم حالانکې په ډېر غټ غټ کلاړیان به مخ کې لکه زما ایج ډېر 13-14 سال نو په هغې کې زه د سکول په ټیم کې سلیکټ شوم کوم چې های سکول ټیم دی نو هغه پی ټي به زما سره سپورټ کا او شهزاد صاحب الله دې ورله ډېر عمر ورکړي. ډېر زبردسته زما ټیچر پاتې شو دی نو زما دا شوق نو هغه به نور هلکانو باندې ډریل کا او ما ته ویل چې اجاز بیټه تا کې ټیلنټ دی او زه تا کې ټیلنټ ینم او ته خپل کرکټ جاري ساته. نو څه چې هغه ویل هغسې الله تعالی وکړه. دا تعلیم هم څونه کله خپل کوالیفیکیشن کوم دی کتونکو ته کېدی تعلیم هم څونه؟ ما میټرک کړلی بس د هغې نه بعد بیا کرکټ ته راوتی مجید. دا راته ووایه اوس په تاسو په کوم ټیم کې جنګېږي د خیره سره؟ زه خو انشاءالله کلیفټن لاینز کې اوس سلیکټ شوم کوم چې انټرنیشنل پلیر دی کې پی ایل لیګ د کراچي سوپر لیګ نو دې کې آل انټرنیشنل پلیر دی دا به پی ټي سپورټس او جي سوپر باندې لایو راځي. کم کلاړیان چې کوم چې خواهشمند دي کرکټ کې پوه شي هغو له څه میسج ورکول غواړي څه پیغام؟ بالکل زما ورته دا پیغام دی چې اول خو خپل مونځ او دس کوئ 5 وخته ځان د غلط کار نه وساتئ او بله دا ده د مور او پلار خدمت وکړئ چې دا چرته خفه نه کوي چې مور او پلار ستاسو نه خوشحالی نو تاسو به الله به هم در نه خوشحالی او چرته به هم نه خرابېږئ. ډېره مننه. په اخره کې پښتنو له څه پیغام ورکوې؟ بس پښتنو ته زما دا پیغام دی چې ورونه شئ او ښه زندګي تیره کوئ د الله او د الله د رسول خبره ومنئ او په هغې لار باندې روان شي چونکې مرګ داسې شی دی دا هر وخت په انسان باندې راتلی شي نه وړوکی ګوري نه غټ ګوري او ښه زندګي تیره کوي چې څونه کېږي ینګ جنریشن ته زما دا دغه دی د نشو تمشو نه ځان وساتئ او
ښه زندګي تېره کړې د خپل چې څونه درنه کېږي د خپل مور او پلار خدمت وکړي دا یو داسې هستي ده چې دا چېرته هم بیا نه میلاویږي لکه ښځه د یو سړي واده وکړي دغه ښځه مړه شي بله ورته میلاویږي 15 پورې کولی شي خو لکه مور او پلار چې یو پیر د دې دنیا نه لاړه دا بیا چېرته نشي راتلی او نه میلاویږي نو د دې نه چې څونه دعا واخلې نو که غټ غرونه یې درته نو هغه به درته هوارېږي د الله په فضل سره مهرباني خوشحاله اوسئ عزتمن شي عزتمنو دا اجاز میا اجاز حسین کوم چې د اپر دیر سره تعلق ساتي ډېر ټیلنټډ دی کرکټر دی او تاسو دا خبره واورئ نو لږ سپورټ ضرورت دی نو ډېر ښکلی کلاړی دی انشاءالله تمام لرم اجاز صاحب تاسو به انشاءالله انټرنیشنل کې انشاءالله جنګېږئ خپل قربات او رحمان له کې اجازه په ډېر بخښونکي رب جلال سپارم